لکه زه به اوس مثال دیر کم چې کله یو خروغ جوان صحیح دی یا یو ځوانه ښځه چې هغه کله ګناه نه ځان بچ کوي، پروردګار فرشتې مخاطب کوي چې وکسه دا ما بنده دی د جوانی کې خپل ځان ګناه نه وساتلو. یا مثلا پروردګار یو کس دی چې هغه نماز شب شپې لمونځ کوي، پروردګار فرشتې مخاطب کوي چې دا وګوره دا د ما بنده دی، شپې په ټایم کې چې ټول خوبیولی دي دا د ما عبادت کوي. هغو ټایم کې د پروردګار فخر و مباحت دپاره یو ځای مقام عرفه ګرځولی دی چې زه روایت بیانوم. روایت دا دی معصوم نه چې ان الله یباهی ملائکته عشیه، چې پروردګار خپلو ملائکو ته د مغرب ټایم چې مقام عرفات کې خلق عبادت ته مسپخین ټایم نه ماښام پورې کله جمع شي، مغرب ټایم کې کله مغرب ټایم شي پروردګار خپلې فرشتې مخاطب کی اور فخر و مباحت سره ډیر فخر سره پروردګار چې فرشتو وکسو به اهل العرفه، د اهل عرفه وکسو چې د عرفه کې ټول خلق را جمع شوي دي، د ما بندگان را جمع شوي دي، ډیر تکلیفونه برداشت کړي دي، مختلفو ځایونو نه راغلي دي، د ما بندگانو ته خو لږ سترګې وغړو انظروا الی عبادي، د ما بندگانو ته خو لږ سترګې وغړو آتونی شعثا غبرا، دا ما ته راغلي دي داسې حالات کې چې ګرد و غبار سره دغه کوم لباس دی دا غلطا شوی دی، خراب شوی دی او لګیا دی صرف اور صرف د ما عبادت ته کوي. یعنی دا ډیر لوی مقام شو پروردګار د پاره چې پروردګار دغه عبادت سبب جوړ شو، پروردګار خوشحال شو او پروردګار فخر وکړلو فرشتو په مخ کې د خپلو بندگانو باندې. یعنی غواړم که پروردګار مو باندې فخر وکړي، لکه یو بچی غواړي چې ما باندې خپل پلار فخر وکړي نو هغه یو داسې کار کوي چې پلار مو خوشحال شي، پلار مو راضي وګرځي او پلار بل چا په مخ کې ما باندې فخر وکړي. نو که غواړم چې پروردګار مو باندې فخر وکړي هغه دپاره دا یو بهترین ټایم دی. ضروري نه چې مو مقام عرفات کې وو یا بل چېرته وو، خو دغه ورځ مو عبادت کې تېره شي. او که څوک مقام عرفات کې دي خو بیا ډیر لوی عظمت دی، هغه خو پروردګار ته ډیر زیات منظور دی دغه عبادت. نو بس دینه پته ده لګیږي چې دا ورځ دغه مقام پروردګار دپاره ډیر ارزښت لري. او چې کوم کسان مغزي ته لاړ دي هغو په کار دی چې دی ټایم کې صرف اور د پروردګار عبادت وکړي او د پروردګار نه دعا وغواړي، خپل ګناهانو مغفرت وغواړي، پروردګار رضایت وغواړي، همغه راضي کړي. دا مهمه خبره ده.